अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है चिटोल बखैर। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, लेक्चर नंबर 14 पार्ट 2 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। उस मल्टी सेलुलर वायु परस के ऑर्गेनिज्म द ढेर सेल्स न जोड़ दे दाग बारे की बहुत मंग स्टडी को। In multicellular organization, cells are organized into tissues which in turn form organisms, organs, and organs make organ systems. د دې مطلب دا دی کنه چې په ملټي سیلولر ارګانیزمز کې مونږ ویلو چې سیل به رایوځای کیږي ټیشوز به جوړي او ټیشوز به رایوځای کیږي هغه به بیا ارګنز جوړي او ارګنز به رایوځای کیږي ارګن سیستم به جوړي او ارګن سیستم به رایوځای کیږي او یو هول ارګانیزم ټوټل ارګانیزم به جوړي. All plants and animals have multicellular organization. سونه چې plants دي ونې بوټي دي دا multicellular دي او سونه چې animals دي منګه شو داسې چې کوم دا سونه تاسو ته دا ځناور ښکاري دا ټول په څه کې راځي په multicellular organization کې راځي. The body of a plant is made up of vegetative چې کوم پلانټ باډي د هغې کې به یو ویجیټیټیو پارټ وي یو به پکې ریپروډکټیو پارټ وي ریپروډکټیو حصه به یې پکې ویجیټیټیو هغې ته وي چې د هغې په ذریعه اګروت کوي غټیږي. تاسو دا وینئ فرض که دا یو تنه شوه دې کې دا لیوز شو پاڼې شوې او دغه حساب په دې کې روټ شو جړې شوې نو دا د دې ویجیټیټیو پام شو او یو ریپروډکټیو پام دې کې چې کوم دا ګل وي فرض که ګل فلاور وي نو دغه فلاور چې دی دا د دې ریپروډکټیو پارټ شو. په فلاور کې انشاءالله موږ به مخکې ووایو په دې فلاور کې یو میل پارټ وي یو فیمیل پارټ وي نو هغه میل او فیمیل پارټ را یوځای کېږي او چې کوم ریپروډکشن کوي او چې کوم تخم جوړوي که نه د هغې په ذریعه باندې بیا نور اپ سپرینګ پیدا کېږي نور بچي پیدا کېږي. The body of a plant is made up of vegetative and reproductive organs. Roots stem شو روټس جړې شو stem تنه شو برانچز شاخونه شو and leaves او پاڼې شوې are the vegetative organs. دا vegetative organs د دې په ذریعه دا پلانټ باډي څه کېږي غټیږي دا اونه غټیږي. while flowers are the reproductive organs او چې کوم فلاور دی ګل دی دا یو reproductive organs of plants دی د دې په ذریعه تی څه کوي نور اپ سپرینګ پیدا کوي نور بچي پیدا کوي. فار ایگزامپل mustard plant mustard وایي د شړشم بوټي ته پښتو کې چې ورته تاسو هر څه وایي. Mustard plant has multicellular organization. دا mustard plant څه دی د شړشم دا بوټي دا څه دی دا یو ملټي سیلولر ارګانیزمز دی. Similarly دغه حساب the body of an animal یو animal is made up of different organ system هغه د different organ system نه جوړ دی. تاسو ته ما ویلیو دلته ورکړي دي چې digestive system تاسو ته زه بار وایم چې کوم د خوراک دا نظام د دې ته ډایجسټیو سیستم وي ریسپایریټري سیستم کوم چې د سا سیستم دی بلډ سرکولیټري سیستم کوم چې وینه په باډي کې ګرځي بلډ سرکولیټري سیستم نروس سیستم کوم چې موږ دا فرض که یو سیس تاسو ته زه وایم بار وایم چې یو سیس ته زموږ لاس وجنګي وه ګرم وي یخ وي دا میسج چېرته ځي برین ته ځي دماغو ته هلته نه واپس میسج راځي چې فرض که ته دا لاس اخوا که دې خوا که یا دا ایکشن واخله نو دا سیستم دا کوم یو دی دا نروس سیستم دی. بیا ریپروډکټیو سیستم کوم چې میل او فیمیل را یوځای کېږي او بچي پیدا کوي دې ته وایي ریپروډکټیو سیستم. فار ایگزامپل دلته اوس ایگزامپل وکړه چې فراګ از ملټي سیلولر ارګانیزم باټا چې دی څوک ورته باټا وایي څوک ورته چیندخ وایي دا څه دی یو ملټي سیلولر ارګانیزمز دی. بیا دلته لاندې را کړي دي چې اکټیویټي draw the diagram of digestive and respiratory system of man and label their main organs. تاسو وی ډرا کې ډرا وی جوړولو ته او لیبل کول څه ته وی هغې له نیمز ورکول هر یو حصې له نیم ورکولو ته لیبل وی او ډرا وی جوړولو ته. ډایجسټیو سیستم د خوراک چې کوم نظام دی مطلب موت د خولې نه به والي تر د انس پورې and respiratory system د سا چې کوم سیستم دی لنګز پیپړۍ چې پکې راځي د مین د انسان هغه به څه کې جوړ به کې او هغه به لیبل کې چې هغې کې کوم مین ارګنز دي دا یې تاسو له یو اکټیویټي درکړې ده. This is respiratory system. دا respiratory system دی. اوکې تاسو وینئ دا فرسٹ اف آل چې کوم
ایر وي هوا وي راشي څه ته نوسترل ته. نوسترل موږ ورته پښتو کې سپیګما وایو نوسترل. بیا نیزل کیویټي دا دننه چې کوم کیویټي وي پوزه کې دا څه دی دې ته نوسترل وایي. وینې د دې په ذریعه بیا به هوا را رواني ایر چې کوم د اکسیجن راځي ټریکیا ته راځي. دلته چې دی که نه تاسو دا خبره ذهن کې کیدی چې دلته دوه لارې وي دوه سوري وي یو داسې وي او یو داسې وي. نو دې ته دا سا چې کومه ده سا دا دې ته راځي ایر چې دا تاسو ته یاد وي هدې کې ډېر ماشومان کنفیوز وي. ایر دې یو ته راځي او چې کوم اپیګلوټس دی چې کوم مونږه بولس نوړی چې د خوراک چې دی هغه دې ته راځي. نو اوس به تاسو وایئ چې دا خوراک څنګه داسې راځي دې ځای نه داسې دلته او دا یو لاره پرېږدي او دې ته راځي. پکار دی چې دا خو دې ته راتله د سا نالې ته راتله نو دا څنګه چل کېږي. نو دې دا چې دا خبره ستاسو ذهن کې وي ګوره ها دلته دا اپیګلوټس چې ورته وایي دا دې ځای کې لګېدلي وي داسې لیډ دی یو ډکن ده چې څنګه موږ خوراک خولې ته کو او څنګه یې تیرو نو دغه ټیم کې دا را دغه شي دې باندې راپورې شي او داسې کې دا سیل کې داسې بند دی کې او نو خوراک څو کې ډایرکټ دې ته راشي. نو چې کله مونږه خوراک تیرو نو لکه مونږ ته وایي که نه اسلام چې د خوراک په دوران کې به تاسو خبرې نه کوئ. ځکه به خبرې نه کوئ چې کله خبرې کوئ نو دا د هوا په ذریعه زموږ دا خبرې کېږي. مطلب چې کوم دننه اوکل کارډز دي که نه داسې پردې دي نو هغې ته هوا داسې اړمیږي او اواز ته پیدا کېږي. نو اواز دپاره هوا ضروري ده او هوا به کله هوا چې دننه ځي خو چته به ځي که نه یو کیویټي ته به ځي نو هغه به د دې کیویټي په ذریعه دې لنګس ته راځي نو هله به خبرې کېږي. نو اوس چې موږ د خوراک په دوران کې خبرې کوو که نه د خوراک دوران کې چې خبرې کوو نو دا به کولو وي چې دا کولو وي دې ته به پور راځي او په موږ به ټوخی لګي. صحیح ده. نو د خوراک دوران کې خبرې نه دي کول پکار. نو تاسو په دې کنسپټ پوه شوئ که نه چې فرض کا یو خوراک دی نو په دې باندې به دا لیډ را پورې شي دې ته اپیګلوټس وایي. دا په دې باندې څه شي را پورې شي او خوراک څو کې ډایرکټ دې ته راشي. دا چې تاسو وینئ نو دا تاسو داسې مه وایئ چې دې دا لاره بنده کړه. دې نه اخوا هم لاره وي او دې خوا هم ترې لاره وي. صحیح شو. دې نه هغې سایډ ته هم لاره وي او دې سایډ ته هم د دې نه لاره وي. نو خوراک ته یو خوا بل خوا څه شي ووړي ته او ډایرکټ دې ته راشي او د دې په ذریعه بیا چېرته راځي دلته معده وي او معدې ته راشي او د معدو نه بیا د معدې نه پس بیا چېرته ځي کولمو ته ځي. نو چې دا خبره ستاسو ذهن کې وي. ها نیزل کیویټي شوه نوسترل نیزل کیویټي بیا دا اپیګلوټس تاسو وینئ نو دا د سا دا نالۍ ده نو دا دې نه دا اوچت شي نو سا دې ته هوا دې ته دې ټریکیا ته د هوا دې نالۍ ته لاړه شي. دا ټریکیا ده. ټریکیا څه ته وایي چې کومه د هوا نالۍ ده ته ټریکیا وایي او چې کومه د فوډ هغه نالۍ وي دغه حساب د دې هغه د دې شاته وي د دې ټریکیا نه شاته وي هغه ته اسوپیګس یا اسوپیګس وایي. ښه اسوپیګس هغه د خوراک نالۍ ده په هغې کې نوړی ځي چېرته معدې ته ځي. نو هوا را روانې دلته بیا څه دي یو رایټ ښي اړخ ته چې کوم لنګز دی او یو لیفټ لنګز دی نو هغه دلته تقسیم شي او دې ته راشي رایټ لنګز ته او لیفټ لنګز ته راشي دې ته پیپړۍ وایي پړپوس ورته وایي پیپړۍ ورته وایي. دا ډایپرام دی. دا لاندې لاړ شي دا ډایپرام ښکته راشي نو دا ځای سیوا شي چې ځای سیوا شي نو دې کې ډېره هوا راشي او چې کله موږ واپس سا پرېږدو نو دا واپس کنټریکټ شي داسې زور ورکړي دی او دې باندې د چیسټ کیویټي هم داسې راتنګ شي چې داسې راتنګ شي پې نو دې نه د هوا بیا څو کي بار ته روځي. ها دا تاسو وینئ دا ډایجسټیو سیسټم دی. اوکې تاسو به دې نه دا ډایجسټیو سیسټم به ډرا کې او څنګه ریسپایریټري سیسټم یې ته ویډیو به سټاپ کې او دا به ترې ډرا کې جوړ به کې. صحیح شو. ځان سره به نوټس کې جوړ کې او نیمز به ورته ولیکې لیبل به کې لیبل وایي هغې ته نیمز لیکل. اوکې زه تاسو ته دا لږ ایکسپلین کوم. دا تاسو وینئ دا موت دا خوله ده دلته موږ خوراک وکړو بولس وکړو هغه را روان وي څه ته دې اسوپیګس ته. صحیح شو. هغه خوراک را روان دي ته دلته دې معدې ته راشي دا معده سټمک دی معده ده په دې کې پروت وي فرض که چې اوبه وي هغه نیمه ګنټه کې او چې کوم دا پروټینز مطلب چې کوم غوښه وغیره وي نو هغه دلته 3 ګنټو پورې دلته ښه دغه شي معده شي او د هغې نه بیا چېرته راشي د سمال انټسټاین ته وړې کولمې ته نرۍ ته او د هغې نه بیا پس
د هغې نه بیا پس چېرته هغې نه چې کوم مطلب ضروري چې کوم څیزونه هغه ته ابزاب شي، نیوټرینټس ورته وایي، هغه ته ابزاب شي وینې ته او هر یو سیل ته بیا ځي او دا بیا څه شي داسې را روان وي په دې غټه کولمه باندې او بیا داسې دلته بار ته راوځي. صحیح شو. د دې په ذریعه باندې بیا د ډکو میتیازو په شکل کې بار ته وځي چې کوم هغه اخیري حصه ده چې په هغې باندې چې کوم دا خراب مواد موږ د باډي نه بار کوو هغې ته اینس وایي. ښه چې دا تاسو ته یاد وي. تاسو به څه یاد کې موت په یاد ساتئ، دغه حساب اسوپیګس په یاد ساتئ، سټمک په یاد ساتئ، معدې ته وایي. سمال انټسټاین وړه کولمه دا نری او لارج انټسټاین کوم چې دا غټه کولمه ده داسې راتاو شوې ده او اینس د 1 2 3 4 5 6 سیزه دا به تاسو یاد ساتئ. اوکې دینه به هم دا ډرا کې او دا به هم لیبل کې او به لیکې ځان سره. صحیح ده. نوټس کې به ځان سره جوړ کې. که ویډیو هم خوښه شوي نو فرینډ سره شیر کې او چینل سبسکرایب کې پلیز. اوکې تھینکس والسلام.